اته وکی دی حیران بشي څومره ښایسته دعا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وی اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله زما ټول ګناهونه وبخ دقه وجله یا الله که وړه ګناه ده او که غټه ده وی بخا واوله واخره یا الله اولنی او اخرنی ګناه راته وبخ وعلانيته وسره یا الله که پټه مې کړې ده وی بخا او که مې ښکاره کړې ده یا الله وی بخا رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله چې دا دعا الله ستا قبول کړه کومه ګناه ستا پاتې شو كما يباتش اللهم اغفر لي ذنبي كله يلا طول گناهونه دقه وجله لو گناه ولا گناه اوله واخره اولني واخرني علانيته وسره يلا كپټ دا وکړه دی او الله ستاد دعا قبول کړه نور الله نسوالي طول هر څه بګرا ګیر شو ګرا نشو د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابی هغه په دې دعا کې راګیر شي